د نور محمد خان جومات څنګ ته کوڅه چې د کندوز ښار په زاړه زاخیلو کې موقعیت لري. د دې سیمې د مشرانو په وینا د کندوز ښاروالۍ دوی ته 250 د سیمنټو کڅوړې ورکړي، خو د جغل اچولو چارې یې د سیمې د اوسیدونکو په مالي لګښت ترسره کیږي. دوی زیاتوي دغه یو طرفه کوڅه د 160 متره اوږدوالي او د 5.5 متره پلنوالي په لرلو سره کانکریټ او دواړو خواو ته به په اساسي ډول د اوبو لښتي ورکړل شي. اوږدوالی د سړک 160 متره ده، بره 5.5 متره ده. دغه مکمل انجینر صاحب د ښاروالۍ راغلی دی، براورت کړی ده او موږ ته تقریبا په تعداد د 280 خلطې سیمټ منظور کړی ده او الله دې ښاروال صاحب ته هم په دې دنیا هم په هغې دنیا اجر عظیم نصیب کړي. ډېره غټه همکاري یې د موږ سره وکړله او الله دې نور هم دا د محل د خلکو ته دا همت ورکړي. په ټول قندوزیانو باندې زه دغه کوم که ښاروالۍ موږ سره داسې یو د سیمټو کومک کوي، محل خلک باید چې دا همت وښیي، خپله منطقه په خپله آباده کړي. که موږ تل مدام د مؤسساتو په انتظار کښېنو زموږ وطن به همداسې پاتې. راځئ د مؤسساتو په انتظار به نه کښېنو، خپله به مټې راغاړو او خپل کارونه به په خپلو لاسو باندې وکړو. بلخوا دینی عالمان د ښاروالۍ او د سیمې د خلکو دغه کړنې ستایي او وایي چې د خلکو په همکارۍ به دولت په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. خوش قسمتی ما شماست که الحمدلله در امی فضای امن کوچای ما و سرکای ما آباد شده است و بیاین همگی ما کوشش بکنیم که وطن خود بسازیم و از دیگران را سعی کرده، همسایه را سعی کرده الحمدلله وطن خود را بسازیم و جورسازی بازسازی از این دیگه شروع کنیم، دست به یک به هم دیگر بتیم و ملک خود را طرف ترقی کش کنیم. دا اقدام د کندوز ښاروالۍ لخوا د خلکو په 50 سلنه مالی همکارۍ په داسې حال کې شوی چې د ښار ټولې بیکاره اوبه په دغې سیمې تیریږي او هر کال د دغې سیمې اوسیدونکو ته ستونزې راولاړوي.